زمونږ په شاعرانو کې چې څومره سازشي محفلونه دي نن سبا داړو په بل چېرته شته نه په سیاست کې دومره سازش نشته څومره چې په ادب کې دی یا رسول الکریم اما بعد ډېر محترم ناصر علي سعید صاحب عباسین صاحب اقبال شاکر صاحب نن خو دومره زورور خلک راغلی دي چې زما شاید چې زما خپې او زما ژبه ما سره تړونونه کړي د هغوی په مخ کې وینا کول خو ډېره ګرانه ده خو د کشر راته یوه ذمهواري را په حواله کړه نو په دې به یو څو خبرې وکړم اول خان زما د الکوانې ملګری او د ادب ملګری مې یو وړخته خو ډېر وروستو راته پته ولګی چې د ادب ملګری دی خو مخکې زمونږ د پرې جنبې د ډس ټوپک تعلق و بیا وروستو پکې ادبي تعلق راغی د هغه د وفات نه پس د هغه کشرانو خصوصا دا څلور پنځه داسې زلمي چې دوی په هغه وخت کې ډېر په کم عمره کې د دې اول خان ادبي جرګې بنیاد کېښود ټولنې او وخت تېرېدو سره سره مسلسل هغوی داسې میاشت نه ده راغلې چې هغوی پروګرام نه دی کړی که 2 کسه راغلي دي او که 100 کسه راغلي دي هغوی هغه خپله سلسله جاري ساتلې د هغې نه وروستو بیا یو پروګرام زموږ داسې جوړ شو چې د عباسین صاحب سره هم پې ما صلاح کړې وه او ارشد خان په ځای کې یو پروګرام و نو دوی وې چېرې د ضلعې په سطح او بیا به د صوبې په سطح موږ یو ادبي کاروان جوړو یو ادبي کاروان به داسې چې هغې کې به د ادبي خلکو د دې ستونزو د هغوی د مشکلاتو په هغې باندې به واکمنو خلکو سره خبرې کوو د هغې مسایل د هغې د بچو مسایل ځکه چې کتاب موږ په څونه هلو ځلو باندې چاپ کړو نن تاسو ته پته ده چې کتاب څه قیمت دی او څومره خلک یې لولي نن خو کتاب چې چاپ کړي نو په خپله به یې خلکو له وړیم هغه د په بیه اخیستل خو پرېږده چې ته به ورپسې بیا کریم لګې دې ته خبره را رسېدلې ده نو موږ دا کوشش یو شروع کړو د ارشد خان په ځای کې ناصر علي سعید صاحب سره زما د ارشد جان شاهکار پر ټي وي کې پروګرام و ماښام چې د نه راووتو نو ارشد جان ما ته ویې د ارشد خان له ورځو چې دا پروګرام ورسره جوړ کړو موږ لاړو د هغه ځای کې کېناستو او موږ د 400 په سطح باندې د یو تحریک د آغاز دپاره لومبې ګام اوچت کړو ما په سبا باندې هغه خبر چې دی هغه خور کړو 3-4 ورځې پس زمونږ هغه جرګه بیا واو چې په هغې کې کینو او په هغې کې به بیا مشر کشر راټولو دا تحریک چې دا و مخې ته ووځو د شپې 11 بجې ما ته یو کشر ټلیفون وکړه چېرې هغه خبره خو په بل اړخ روانه ده او ته ترې خبرې خان لاله ما وې نه زه خو هغه ارشد خان سره چې مې خبره کړې ده بیا مې پوسټ کړی او پوسټ نه پس ملګرو بیا سبا له هغه جرګه ده وی چې جرګه کې خو څه نور څه خبرې راووتې خیر هغه جرګې له موږ لاړو کېناستو خو د ارشد خان رویه داسې ښکارېده چې هغه د یو منظم سازش ښکاري خو یې نیک سړی دی هغه د دې سازشي محفلونو نه نه خبر او زمونږ په شاعرانو کې چې څومره سازشي محفلونه دي نن سبا داړو په بل چېرته شته نه په سیاست کې دومره سازش نشته څومره چې په ادب کې دی د سیاست سازش چې دی هغه به وبخئ دا د ادب سازش که تاسو ولیده د سیاست هغه سازش به وبخئ هغه ټولنه زمونږ ګډه وډه کړه خلکو هغوی پکې لتې ووهلې او د هغې په نتیجه کې موږ ته خدای پاک یو ډېر ښه ریزلټ راکړ هغه دا چې موږ رسوا ادبي جرګې نه تحریک ته لاړو
او دا دویم کال دی هغه تحریک نن په دومره انداز کې خور شو چې یوازې په 400 کې نه، یوازې په دې صوبه کې نه، چې په ټول پاکستان کې په هر ځای کې د هغې اواز ورسېده. او دا د دې کشرانو په هلو ځلو باندې او ستاسو د مشرانو په راتګ باندې د دې په دروندوالي باندې د دې په ښکلا کې ځلا راله. زه د ټولو مېلمنو ډېره شکریه ادا کوم او چې د کومو مشرانو او د کوم کشرانو او زموږ دا خور د کتاب مخکتنه ده هغوی ته د کتاب چې دی نو دا د ژوند سفر دی. او هغه غني بابا به یوه خبره کوله چې دا ټیک ده چې کتاب خو دا کتاب پاتې شي او سړی لاړ شي. ما به ورته وی چې کله د سردار علي ټکر د هغه په اواز باندې دا نظمونه او غزلې وویې نو ما به ورته وی ما سردار علي ټکر مشهور کړی نو هغه به راته وی نه سردار علي ټکر ما مشهور کړ، هغه ځای مشهور کړی ما مشهور کړ. خو خبره دومره ده چې دغه اواز د څه وخته پورې شمس صاحب یوه زمانه وه نصر علي سعید صاحب ته به م یادي او باسین صاحب ته هم اقبال شاکر دي ته ټولو ته ښه شاعر و. زه دا نه وایم چې ښه نه و، خو په هغه زمانه کې په پولیس کې و نو دا چې څومره هنرمندان وو نو دې ټولو د هغه غزلې او ټپې او چاربیتې وې. نن په والله که ما ته پته وي چې د هغه قبر چېرته دی. دا کتاب داسې شی دی چې دا د ټول عمر دپاره وي. رحمان بابا نشته، خوشحال بابا نشته، حمزه صاحب لاړ خو هغه کتاب یې ژوندی دی، کتاب یې شته. نو دا کتاب چې دی دا ژوند دی، دا کتاب بنده ته ژوند ورکوي. ډېره مننه او دې مشرانو ته ډېره مبارک شه. والسلام.